دا د محبوب کوڅې دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کوڅې مبارکې دي. دا وګوره په دې لارو کې په دې کوڅو کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل قدمونه مبارکان ایښي. د دې خاورو نه قربان شم، د دې لوټو نه قربان شم، د دې خاورو ته وګورئ، په دې خاورو باندې په دې قدمونه رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل قدمونه مبارکان ایښي. دې دیوالونو ته وګورئ، دا هغه دیوالونه دي په کوم باندې بچې، دا هغه لارې دي، هغه کوڅې دي، هغه کورونه دي په کوم کې چې به حضور علیه السلام خپل قدمونه مبارکان ایښي. د دې خاورو نه قربان شم. هی 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 ماشاءالله. دا هغه سټریټ دی په کوم کې چې به رسول الله صلی الله علیه وسلم تلو. دا هغه لارې دي په کوم کې چې به د بدري صحابه یعنی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په جنګ بدر کې شریک وو، دا د هغه صحابو کورونه مبارکان دي. هی هی زمونږ سهولیاتو ته وګورئ او د دین لپاره قربانو ته وګورئ. هی 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 سلګي سترګې لګوا، د قدم لاره نه ده، حضرت پیښې قدمونه دومره خواره نه ده. په دې کوڅو کې به جبریل علیه السلام قبله د شوق تللو وروره ستا د خپو دپاره نه ده. دا هغه لارې دي، دا هغه کوڅې دي. هی 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 موږ څومره خوش نصیبه یو، الله تعالی کوم مقام ته راوستو، کومې لارو ته راوستو، کومو کوڅو ته راوستو. دا وګوره جي، دا هغه کورونه دي په کوم کې چې به صحابه مبارکان رضی الله تعالی عنهم اجمعین اوسېدل.